نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اول ځل څوک ملاقات ته راغی تپوس به یې ترې کوو او دا آداب هم دي. بعضې وخت کې یو ملګری به یي په واټسپ به تا ته میسج وکړي او السلام علیکم او غټه پړپړه به وایي او قیسې به کوي. هلکه اول خپل تعارف وکړه، دا سنت طریقه ده، دا سنت طریقه ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم به تپوس کوو ستا څه نوم دی، ته د کوم ځای نه راغلی؟ دا آداب دي که نه، موږ ته نبي علیه السلام راښودلي. داسې خلک پکې راغلي چې د قوم سرداران دي خو نوم به غلط او معنا به پکې غلطه پرته وه. نبي علیه السلام به ورله نوم بدل کړو. تقریبا 21 پورې په احادیثو کې تقریبا اندازتاً مثالونه راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نومونه بدل کړي. ماشوم لی بدل کړی، زنانه لی بدل کړی دی، مشر سړي لی بدل کړی دی. زموږ خلک وایي دا خو ما پورې اوس را پورې شوی دی. وایي هلکه خو چې معنا پکې غلطه پرته ده بدلې که. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو صحیح نومونه ږدئ چې معنا پکې صحیح وي، د قیامت په ورځ به تاسو ته په خپل نوم باندې آواز کیږي. دې کې څه عیب او شرم نه دی پکار، علماو ته رجوع په دې کې پکاري. دا نه چې په قرآن کې د کوم ټکی وکړه ته به اوس هغه نوم د هغې نه جوړی او هلک له به یې هم ږدي او جینۍ له به یې هم ږدي. نو ته خو اول د معنی تپوس وکړه چې دې معنا څه ده. په قرآن کې خو ډېر ټکي دي او ډېرې معاني دي پکې. زموږ بعضې خلک په دې هم نه پوهېږي، بس چې قرآن کې یو ټکی وګوري هغه نوم به په جینۍ کېږي، هغه نوم به چې دی په هلک باندې کېږي. داسې نه ده پکار. اول د دې معلومات وکړه چې د دې معنا څه ده. لکه یو کس په خپلې لور باندې بصلیها نوم کېښودو، نو بصل خو پیازو ته وایي، بصلیها معنی د ځمکې پیاز. نو دې څه مطلب شو؟ دا څه نوم دی؟ لږ معنی تپوس خو کوه که نه. اصر باندې ټکې قرآن خو ټول ښایسته دی، مزیدار دی، خو ته لږ وګوره چې دې آیت کې څه خبره کېږي، څه قیصه روانه ده، د چا تذکره کېږي. دا الله د دې دپاره دا ټکی وایي چې ته به یې لور له دا نوم ږدې که نه، دې کې څه بل څه مقصد پروت دی، هغې کې څه یو خبره پرته یو تا ترې راواخېسته دا مې لور له نوم کېښوده. داسې مه کوه. تپوس وکړه د عالم نه چې زه دا نوم ږدمه آیا دا ټیک دی که دا غلط دی. نو دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم به دومره پورې تربیت کو د خپل امت او د ملګرو. نوم به وله دغه دا ستا نوم داسې صحیح نه دی، بیا به ورله بیرته بل نوم هم کېښود نبي علیه السلام. صرف دا به یې نه کول چې دا نوم دی غلط دی او زه ځان له په خپله نوم ږده، بیا به ورله نبي علیه السلام نوم کېښود. نو په هغې به هغه ډېر زیات ځکه خوشحالېده چې په دې بیا ډېر فخر کوو چې پلار راله دا نوم ایښی خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راله دا نوم کېښوده. نو چې پلار او مور ورله کوم نوم ایښی و نیکه هغه به ډېر ښایسته وي، که نبي علیه السلام یې کېږي دا به ډېر مزیدار وي. الله اکبر. نه به بیا ډېر زیات خوشحاله شو. وایي ما له نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا نوم کېښود او زه په دې نوم ډېر خوشحالېږم چې نور دې نه بعد ما ته دا نوم وایه. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه تربیت و په ښایسته انداز باندې.